عمر رضی الله تعالی عنہ داغه دور خلافت ته 2000 صحابه د شام ته ولېږل چې د هغې امیر ابو عبیده ابن جراح رضی الله تعالی عنہ دای مقرر کو چې ته به د دوی امیر وي او د فوج کمانډر چې دی نو خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنہ دای مقرر کو چې تاسو لاړ شئ په شام باندې حمله وکړئ او شام فتح کړئ. ابو عبیده رضی الله تعالی عنہ چې په شام باندې حمله وکړه شام یې فتح کړ. هرقل بادشاه د هغه سره ډېر زیات فکر پیدا شو دا عیسایي و تېره مسلمانان خو زموږ ملکونو ته هم راورسېدل اوس به زموږ ملکونه هم فتح کوي نو د ګیر چاپېره خبر ولګو بادشاهانو ته چې زه په مسلمانانو باندې حمله کول غواړم زما سره امداد وکړئ. نو هر بادشاه ورله د خپل وس موافق فوج ورکړو. نو مسلمانان 2000 وو او هرقل بادشاه د مسلمانانو خلاف 10 لکه فوج تیار کو 10 لکه فوج. په دې کې د مسلمانانو نه څه کسان مرتد شو اول مسلمانانو بیا مرتد شو دغه عیسایانو لتلی وو دا 18000 کسانو. نو دغه 18000 کسان چې کم د مسلمانانو نه مرتد شو دام د هغې 10 لکه فوج سره ملګري شو. نو د مسلمانانو تعداد 2000 وو او مقابل کې ورته د کفارو تعداد 10 لکه او 18000 10 لکه رومیان عیسایانو او دا 18000 سره هغه عرب چې مرتد شو هغه ورسره ملګري شو. دی د هرقل بادشاه د فوج چې کم کمانډر و چیف آرمی چې ورته ویلی شي د فوج مشر د هغه نوم دیارجان و. د هرقل بادشاه ډېر زیات غوسه شو وی 2000 خلک راغلی دی او تاسو د هغې مقابله نشئ کولی شام یې درنه واغسته او زموږ ملکونو ته خطره ده تاسو د هغې مقابله نشئ کولی زه به پخپله جنګ ته وځم دا جنګ نور زه پخپله کوم. دې دیارجان ورته وویل د فوج چې کوم مشر و وی ته ماله صرف دا یو ځل موقع راکړه 10 لکه فوج دی را سره ته خو دا 2000 کسان وایي ته خو شام وایي شام خو درلته اخلم خو د مکې او د مدینې فکر دی کوي هغه ته اخلم هلته کې مسلمانان ختمومه ته ماله صرف دا یو موقع راکړه. هرقل بادشاه ورته ویل صحیح دا موقع در سره ده دا 10 لکه او 18000 فوج واخله او مقابله وکړي. دلته کې مسلمانانو ته خبر راورسېدو ابو عبیده ابن جراح رضی الله تعالی عنه ته چې هرقل بادشاه د دیارجان فوجي په مشرۍ کې 10 لکه فوج زموږ خلاف تیار کړی دی. اوس موږ څه وکړو موږ خو 2000 کسان هلته کې 10 لکه خلک دی اوس څه وکړو. نو ابو عبیده ابن جراح رضی الله تعالی مشوره راوغوښته د صحابه کرامو او دا د صحابه کرامو عادت و چې هر کار به په مشوره سره د قرآن حکم دی که نه وامرهم شورا بینهم په خپل منځ کې به څه کوي مشوره کوي. نو ابو عبیده ابن جراح رضی الله تعالی د صحابه کرامو مشوره وغوښته وی ماله مشوره راکوئ مونږ یو 2000 کسان هرقل بادشاه فوج تیار کړی 10 لکه څه وکم مقابله وکم که څه وکم ماله مشوره راکوئ. په دې کې یو تن فاسدو او هغه ابو عبیده ابن جراح رضی الله تعالی عنہ فرمایلو وی زما مشوره خو دا ده چې زه د شام نه ځو مدینې منورې ته شام پرېږدو ځو مدینې منورې ته وی ځکه چې ډېر لوی فوج دی شام خو پرېږده هسې نه چې مدینه او مکه رانه قبضه کړي چېرته نو موږ به دلته ناست یو دوی به حمله په مدینه منوره باندې وکړي نو دا شام ورته پرېږدو خو چې هلته مدینې منورې ته لاړ شو هلته مورچې تیارې کړو چې هغه سنبال کړو. دا خبره چې ابو عبیده ابن جراح رضی الله تعالی واورېده نو ډېر سخت خفه شو او غوسه وله ډېره زیاته ورغله. وی کېنه داسې خبره دې وکړه چې زما د تمامو غازیانو هغه حوصلې دې خرابې کړې ته خبره وکړه شام موږ په کومو قربانو باندې اخیستی دی د ابوبکر رضی الله تعالی په دور خلافت کې د شام دپاره موږ کومې قربانۍ ورکړي څومره شهیدان ورکړي دي اوس به شام پرېږدو کافرو ته تا څنګه خبره وکړه چې دا ورته پرېږدی یو ځای مدینې منورې ته ډېره کمزورې خبرې دې وکړه کېنه تو. په دې کې ابو سفیان رضی الله تعالی عنه فاسد د ابو سفیان رضی الله تعالی د معاویه رضی الله تعالی فلار دی او دا د نبی علیه السلام ډېر سخت دشمن تېر شوی دی په جاهلیت کې او په غزوه احد کې د کفارو هغه مشري ده کوله د کفارو د طرف نه مشري ده کوله امیر دی و وروسته بیا ایمان راوړی دی او په ایمان باندې ډېر کلک پاتې شوی دی او په دین اسلام کې بیا ډېرې بهادرۍ کړي دي. نو ابو سفیان رضی الله تعالی فاسدو وی زما مشوره دا ده که نه چې په دې ځای کې پاتې کېږو
په دې ځای کې پاتې کېږو دلته د کوم ځای کې چې دلته مورچې جوړې کړي وی ځکه چې دوی مدینه منورې باندې ډایرکټ حمله نشي کولی دا 10 لکه فوج ډایرکټ په مدینه منوره باندې نه ورځي دا رومیان اول به دوی مونږ دلته کې ګوري ځکه د دوی سره به دا یری او مونږ په مدینه باندې حمله وکړو د شاغړې را باندې دوی راشي نو اول به مونږ ختم یو چې مونږ ختم کړي دا غینه پس به په مدینه باندې ورځي اول به دوی مونږ دلته ګوري نو دلته کې مورچې جوړو دا خبره چې ابو عبیده ابن جراح رضی الله تعالی واوریدا وی ابو سفیان صاحب مشوره دی راکړه ډیر خوشاله شو وی دلته کې به پاتې کېږو دلته جنگ کو دلته مورچې جوړو خالد ابن ولید رضی الله تعالی چپ ناس ته غلې ناس دی ابو عبیده ابن جراح رضی الله تعالی فرمایي وی اے خالده ته خو سوای کنه ته ولي چپی ته کوم څه مشوره راکړه کنه ستاسو مشوره ده خالد ابن ولید رضی الله تعالی فرمایل وی اے ابو عبیده زه د مسلمانانو خلاف نشم کوله مسلمانانو چې کوم خبره کړې د زپ هغه کې مرګره ما اگر چې زما مشوره د دې داسې نه د بل شان ده زما رأی دا نه ده زما رأی بل شان ده خو زه د مسلمانانو خلاف نه کوم هغه چې دلته پاتې کېږو بس دلته پاتې کېږو ابو عبیده رضی الله تعالی فرمایل اے خالده کله چې تا موږ له مشوره راکړې الله پای کې ډیر برکت اچولې دی الله پاک کې ډیر خیر اچولې دی بیا موږ شکست نه خوړلې مال رای راکا وینې شم کولې د مسلمانانو خلاف مسلمانانو چې دلته پاتې کې ګوزه د دوی خلاف څنګه خپل مشوره ورکم ابو عبیده رضی الله عنه فرمایلی خالد ابن ولید چې ترسو پرې تا مشوره نه راکړې زما سکوم نه مال به مشوره ضرور راکړي ځکه ستا په مشوره کې الله ډیر برکت اچولې دی نو خالد ابن ولید رضی الله عنه فرمایلی زما مشوره هم دا د جنگ کو په دې کوم ځای کې چې ته یې کنه نو کو د جنگ خامخا کول غواړي د جنگ اراده دي نو دا ځای د جنگ نه دی د کوم ځای کې چې ته موجود یې ابو عبیده دا ځای د جنگ نه دی خو خامخا د جنگ اراده دي وی سوکو وی تا تفته د چې زمونږ د عربیانو اسونه چې دی هغه ډیره تیز منډه د عربو د اسونه یقینا په منډه کې مشهور دي وی زمونږ د عربانو اسونه ډیره تیز منډه وي هغه په دې میدان کې منډه نشواله د غیر چاپیره باغات وی ته سوای وی زما چې لګ هغه طرف ته مخامخ د یرموک میدان دی خوش بیابان دی نو هغه میدان ته بلال شو باغونه نشته خوش بیابان دی نو موږ په کیسونه چې څنګه زغلو بیا زغلولې شو او خوا کې دریاب هم دی نو ابو براتم نږدې وي نو د ابو مسله براتم نه نو زما رأی دادا چې د یرموک میدان ته لاړ شو ابو عبیده بن جراح رضی الله عنه فرمایل بس زما د خالد بن ولید په مشوره عمل دی شابه سامان ګول کوي د دې ځای نه ځي او د یرموک میدان ته ځان رسوي شابه د یرموک میدان ته ځي دې ته غزوه یرموک ویل شي ځکه د یرموک په میدان کې شوی یرموک ته ځان ورسوي صحابه کرام لاړو یرموک ته ورسېدل چې ورسېدل دلته د هغه طرف نه د کفارو فوجونه راغلل 10 لاکه فوج د هرقل بادشاه را ورسېد 10 لاکه فوج په منځ کې 3 میله فاصله وه یو طرف ته 2,000 صحابه کرام دي بل طرف ته 10 لاکه فوج د کفارو دي منځ کې فاصله څومره ده 3 میله ابو عبیده رضی الله تعالی زر خط ولیکو ځکه امیر په دغه وخت کې چې هغه عمر رضی الله تعالی امیر المؤمنین او دغه دور خلافت په مدینه منوره کې هغه ته خط ولیکو بسم الله الرحمن الرحیم اے امیر المؤمنین مونږ تار علی ګل یو جهاد لا او هرقل بادشاہ زمون خلاف 10 لاکه فوج جمع کړی دي او مونږ 2,000 کسان یو مونږ جنگ کول غواړو خو مونږ ډیر زیات کم یو اسنه چې سبا ته وای چې زما صحابه کرام دی ولې بے ځای شهیدان نو مونږ ته د امداد ضرورت دی او تاسو سره د جنگ صحابه کرام موجود نه مونږ له نور راولېګا دا خط ولیکو او عبد الله رضی الله تعالی عبد الرحمن رضی الله تعالی ته ورکو عبد الرحمن رضی الله تعالی ته ورکو ودا و صداقت عمر رضی الله تعالی ورسو مدینه منورې ته عبد الرحمن رضی الله تعالی د جمعې ورځ روان شو او ورځ مزل وکړو او بل جمعې مدینه منورې ته ورسېد عبد الرحمن رضی الله عنه فرمایي وځي چې مدینه منورې ته ورسېدم د زوال ټیم د جمعې ورځ و عمر رضی الله عنه په مسجد نبوي کې او 10 کو د جمعې د مانځه لپاره تیاری کوله ځان تیارو امیر المؤمنین د جمعې د مانځه لپاره ځان تیاری جمعه پڑھاوي چې زه ولیدم ما ته چې عبد الرحمن د کم خوانه رالی ما ورته چې د شام نه رالم حضرت چې تا خو بیا زما د مرګرو خبرو مال راوړې وي خیر علي په خیر علي ما چې او جستانه مرګرو خبر می راوړې دی وی خط می ورته ورکو چې خط عمر رضی الله تعالی ولید کنه پیدا رنگ بدل شو چې د مسلمانانو خلاف 10 لاکه فوج د کفارو راغلي دي یو داس یو کو ځان تیار کو منبر ته اوخته او په جهاد باندې بیان وکړ د جهاد متعلق بیان وکړ ډیر جذباتي بیان وکړ او بیا په بیان کې وی تاسو ملګری ډیر بدګیر شوی دي 2,000 کسان دي او عیسایان ورل 10 لاکه فوج را لګلې دي د جنگ لپاره
نو که څوک د هغې امداد کول غواړي ځان تیاروي سار ته چې هغوی پسې ځي جهاد بیان یې وکړو او چې کله د بیان نه فارغ شو که نه نو علي رضی الله تعالی راغی عمر رضی الله تعالی له وی عمره عبدالرحمن له خط ولیکه او په خط کې ورته دا ولیکه ابو عبیده رضی الله تعالی ته چې زمونږ د امداد نه تاسو له د الله امداد کافي دی زمونږ د امداد نه تاسو له د الله امداد کافي دی د الله نه امداد غواړئ او جنگ شروع کوئ بس مونږ ته انتظار مه کوئ د الله نه امداد غواړئ جنگ شروع کوئ دا ورته ولیکه عمر رضی الله تعالی ولیکل پکې وی زمونږ د امداد نه تاسو له د الله امداد بهتر دی د الله نوم اخلي او جنگ شروع کوئ زما درته اجازه دا خط عبدالرحمن رضی الله تعالی ورکو عبدالرحمن رضی الله عنه فرمایي وي چې دا خط مې واغستو نو په باب حبشه باندې ووتم عمرې له او حج له تللی نو هلته کې باب حبشه په مدینه منوره کې یو دروازه موجود ده باب جبریل او باب حبشه په باب حبشه باندې ووتم په اوښ باندې سور یم چې روان شوم نو رایاد شو راته ویې چې عبدالرحمن مرګ له رواني بیا پته نه لګي چې ژوندی راشه نو لږ خو د نبي علیه السلام د روزي مبارک دیدار وکړه که نه راشه د ده دیدار وکړه بیا ترې نه ځه ځکه چې بیا هلته شهید کېږي بیا مدینې ته نشي راتلی وی اوښ مې راوګرځو د نبي علیه السلام روزې ته رالمه وی چې رالمه وی علي رضی الله تعالی عنہ عباس رضی الله تعالی عنہ فاطمه رضی الله تعالی او عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها وی دا ناستی او حسنین چې دي که نه نو یو د علي رضی الله تعالی په غېږ کې پروت دی او بل د عباس رضی الله تعالی په غېږ کې پروت دی دا پنځه واړه کسان دغلته ناست دي وی زه چې علي رضی الله تعالی ولیدم وی ما ته چې عبدالرحمن څه ګورې ته لا تللی نه زر زه دا خط رسوه ما ورته وی چې ای علي رضی الله تعالی ځم خو د نبي علیه السلام د روزي دیدار له لږ رالمه او ما وی چې تاسو به راته لږه دعا وکړئ دعا به راته وکړي چې الله راته مزل اسان کړي ما ته وی چې د عمر غونته سړی موجود دی خو هغه درته دعا وکړه دغه پوره ده که نه ځه د عمر غونته سړي درته دعا وکړه نو دا پوره نه ده ما چې بالکل عمر رضی الله تعالی راته دعا وکړه خو تاسو اهل بیت یې تاسو د نبی علیه السلام خاندان یې خو تاسو راته دعا وکړه د نبی علیه السلام په روزي په خوا کې راته دعا وکړه زه به ډېر خوشحاله شم وی عباس رضی الله تعالی لاس پورته کړو او علي رضی الله تعالی لاس پورته کړو وی عباس رضی الله تعالی دعا شروع کړه وی د نبی علیه السلام روزي ته داسې لاس ونیو چې الله زه درته دا روزي والا د دې روزي دا صاحب درته وسیله کومه د ده په برکت سره دی عبدالرحمن ته دا مزل لږ اسان کا د ده په وسیلې سره دی عبدالرحمن ته دا مزل لږ اسان کا وی دعا یې راته وکړله بیا راته علي رضی الله عنه فرمایل چې عبدالرحمنه اوس خو زه که نه اوس خو درته اهل بیت دعا وکړه اوس څه مشکل دی اوس ځه عبدالرحمن رضی الله عنه فرمایي وی زه روان شوم وی د خالد ورځې مزل مې وکړو د اتوار د ورځې مزل مې وکړو وی د څلورمې ورځ چې ما ذکر کېده که نه وی زه هلته کې شام ته یرموک مقام ته رسېدلی وم د صحابه کرامو د اذانونو اواز مې تر غوږو شو د هغې طرفه د اوو ورځو مزل او د دې ورځو د څلورمې ورځ له رسېدلی و بیا دا ولې دا د اهل بیتو هغه دعا وه د عباس رضی الله دعا وه چې الله دا سفر ورته لنډ کړه دا ورته اسان کړه په درې ورځو کې د اوو سفر د دې طرف د اوو ورځو سفر په دې طرف په درې ورځو کې ما ورسېدم خط مې ابو عبیده رضی الله تعالی ورکو چې د امیر المؤمنین خط دا دی چې ابو عبیده رضی الله عنه خط وکړو په هغې کې دا لیکلي چې تاسو د الله نوم اخلئ او جنګ شروع کوئ سهار شو چې کله سهار شو نو ابو عبیده رضی الله تعالی صفونه جوړ کړو چې صفونه جوړ کړو نو درې صفه یې تیار کړو او دې دوه دېرش زره صحابه کرام چې دوی جهاد ته ځان سره خپلې بیبیانې هم بوستې وي جهاد ته نو درې صفونه یې جوړ کړو د صحابه کرامو او یو غونډکۍ وه د هغې نه شاته خپلې زنانه کېنولې او په غونډکۍ باندې ورته یو څو صحابه کرام د سکیورټۍ دپاره کېنول چې تاسو به د دې زنانو حفاظت کوئ خالد بن ولید رضی الله عنه چې راووتو ابو عبیده دا څه کوي تا خو درې صفونه تیار کړي او ټول صحابه کرام دې په جنګ کې ودرولي دا څه کوي نو هغې طرف نه لس لاکه فوج و خو هغې مقابلې ته صرف 15,000 کسان مخکې رالېږلي وو ځکه دیارجان چې کوم د فوج مشر و که نه هغه خپل فوج راغونډ کو وسپنه په وسپنه ماتېږي توره په توره باندې ماتېږي عربي په عربي ماتېږي موږ ته چې دا کوم 15,000 عربیان راغلي ده چې مرتد شوي د عربو نه تللي د هغې سره ملګري شوي وی دوی عرب دی او دام عرب دی نو لومبې به د عرب د یو بل سره جنګ کوو وی تاسو به ښه په آرام سره ناستې تماشه به کوئ دا 10 لاکه فوج نو دا کم 15,000 عربان چې موږ له راغلي دي دوی به د دوی سره جنګ کوي نو که دا 15,000 یې واړی ووجل نو بیا به دا 10 لاکه فوج جنګ شروع کوي بیا به دوی جنګ شروع کوي نو هغې طرفه 15,000 کسان رالو هغه کسان چې کوم مرتد شوي د مسلمانانو نه او د دې زر طرف نه ورته ابو عبیده ابن جراح رضی الله عنه
د خپل صحابه کرامو صفونه جوړ کړو. د دیارجان د پوج چې کوم د عیسایانو د پوج مشر د خپل مرګره وغوښتو په دې مسلمانانو ته وایي کنه دا غریبانان دي وګدي د دې سر څه شته دی نه لګ لالچ ولا ورکا او وای ورته چې دومره سيزونه بدر کو زه په خپل مخ باندې جنگ شي لکوي هغه ورته وی ټیک ده دغه کسراغه او د چغه والا غالبا د جبیل نو داسې عجیب نوم یو د راغه نو د چغه والا نو ابو عبیده ابن جراح رضی الله تعالی مطلب دا چې څوک جنگ لراغه ابو عبیده ابن جراح زه است اوخته ورغه روایتو کې راځي وي دواړه یو بل ته دومره نږدې شو چې د دواړو اسونو د یو بل د شونډونه بوین کړو دومره نږدې اسونه ودرېدو ابو عبیده ابن جراح نه تور راويسته دې جنگ راغله هغه ورته وی جنگ نکوم گزار مکو روغ راغله ما کفار ای کافر ته وی وای سوای وی زمون مشر وی دیارجان چې د هرقل بادشاہ د طرف نه حکم داري چې د مسلمانان چې څومره مشران دي سلسل دینار بوله ورکو جوړي جامې بوله ورکو تخفیر ډالې بوله ورکو جنگ مکوي زې ځاله مدینه منورې ته مونږ ته شام پرې دوی زې په خپل مخ باندې او دا تخفیر ډالې والے زې دلته جنگ څه کوي او کو جنگ کوي نو مونږ لس لاکه کسان یو تاسو 1000 کسان نو اسیم رای نو جنگ څه کوي او دا تخفیر والے او زې ابو عبیده ابن جراح رضی الله تعالی عنہ فرمایل موږ ته زمونږ پیغمبر درې خبرې کړې دي څو خبرې کړې دي درې خبرې مونږ ته کړې دي اوله خبره راته دا کړې ده چې دوی ته وایي چې مسلمانان شي نو کو اسلام مروړو جنگ در سره نه کوي اسلام راوړی د کافرو ته اسلام په نه راوړو دا خو کې دی نشي وی دویمه خبره مونږ ته زمونږ پیغمبر دا کړې ده چې جزیه به ورکوي ټیکس به ورکوي خو په ذلت سره به ټیکس ورکوي نو ټیکس به راکوي بیا در سره جنگ نه کوو ټیکس ورکوي نه ټیکس مونږ شي درکو د مونږ ملک تاسو له ټیکس درکو وی درېمه خبره زمونږ پیغمبر دا کړې مونږ ته چې جهاد ور سره کوي بیا جنگ ته تیار شي ای کافر ته زه خروغ له راغلم خو تاسو خامخا په خپل ځان وجنه نو بیا مړه خی بیا ته واپس شو دا کافر دې ته وی غیرتی مسلمان ښا غیرتی مسلمان دې ته واپس شو ابو عبیده ابن جراح رضی الله درې فوجونه تیار درې صفونه تیار کړی خالد ابن ولید رضی الله عنه فرمایل وی ابو عبیده دا درې صفونه د سله تیار کړی دي وی دا مې دې تیار کړی چې هغه طرف تشپېته کسان مونږ 10000 کسان او قران وایي چې یو مسلمان به د دوه کافرونو نه تخ یو مسلمان به د دوه کافرو سره څه کوي جنگ کوي نو هغه 10000 مخې ته راغلي ما ته 10000 مخې ته کړی دي یو په دوه جنگي ګونو خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنہ فرمایي زما خدا مشوره نه ده زما خدا مشوره نه ده دا تاسو کړی دي وستا مشوره څه ده زه درته خبره کوم مونږ 10000 کسان یو هغه 10000 کسان دي نن مونږ جنگ وکړو څه وکړو جنگ وکړو او د 10000 کسانو د 10000 کسان وجل مړی کړو ما خام شو دا ټول کافر مونږ وجل چې دا مونږ وجل کنه نو سبا خو مونږ ستړي جنگ نشو کولای نن ټول اوس په جنگ کړي سبا خو جنگ نشو کولای زمونږ ډیر بادر یو ډیر نرانیو سبا بیا جنگ کو هغه په 2 لک پوج نور د مرو باسي سبا بیا جنگیرو د 2 لک پوج سره هغه خو لم مړکو د ما خام پر هغه مړکو کنه نو په درې مورس بیا جنگ نشو کولای کنه بیا بستړیو په زمونږ ډیر نرانیو په درې مورس بیا جنگ کولای شو په درې مورس چې جنگ کو 2 لک پوج هغه بیا نور راوستنو په درې مورس کوم چې جنگ وکړو هغه 2 لک هم لکړو بیا هغه څخه نور شاته نور پوج کو نو دا خو د جنگ طریقه نه موږ تر څو پورې د 10000 کسان جنگ دو هغه لس لک پوج د ختمېدو نه دی نو ابو عبیده رضی الله تعالی عنہ فرمایي استاسره د سو کوزه تسوای نو خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنہ فرمایل وی زب د 10000 کسانو مقابله په 10 کسانو کومه د 10000 کسانو مقابله په سوتانو کومه په 10 کسانو به کومه ابو عبیده ابن جراح رضی الله تعالی عنہ فرمایل وی دا خو نشي کېدی دا تسکای دا د عمر رضی الله تعالی عنہ خط نه دی لیدلی چې هغه کیسه لیکلي چې زما صحابه کرام کوي په ځای شیطان نه کوي دا خو ته د نبی اسلام صحابه کرام سره شهیدان کوي نو خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنہ فرمایلی وی کو دا 10 کسان زه هلاکوم شهیدان کوم لومبه به زه شهید کېږم دې 10 کسان سره به اول زره وانی ما ابو سفیان رضی الله تعالی عنہ فاسدو وی خالد دا تسکای د 10000 کسان مقابله په 10 تنو کوي دا تسکای خالد رضی الله تعالی عنہ غوسه ورلا وی اے ابو سفیان په جاهلیت کې ډیر بهادر وی دا څه د بوزدلې خبرې دي شروع کړې جاهلیت کې ډیر بهادر وي دا څه بوزدلې خبرې دي شروع کړې ما ته وایي دا څه کوي ابو سفیان رضی الله تعالی عنہ فرمایي بوزدلې نه کومه خو چې ته 10 کسان 10000 کسان ته مخامخ کوي نو بیا کم از کم 100 کسان ورته مخامخ کا سو ته مخامخ کا نو یو تن په دونه یو تن په زر بشي نو تاسو به 100 تنه هغه به 10000 کسانی نو یو تن په مقابله د 100 کسانو کوي د 0 کسانو کوي خالد ابن ولید رضی الله عنه فرمایي زما مشوره خو د 100 کسانو خو چې تاسو وای 100 کسان جزء 100 برزان سره واخله
شپېته به عالم نور صحابه کرامو ته تاسو ټول شاته شئ، ټول شاته شئ. صرف شپېته تنه یې راوایستله او اول اواز یې وکړو خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه وی عبدالرحمن ابن ابي بکر کوم ځای دی؟ ابو بکر زموږ زوی چېرته دی؟ پاسېدو. عبدالرحمن رضی الله تعالی عنه پاسېدو. وی عکرمه ابن ابي جهل کوم ځای دی؟ د ابو جهل زوی عکرمه رضی الله تعالی عنه دا مسلمان شوی وګورئ ښه ابو جهل زوی دی او بیا داسې د بهادرۍ جنګونه کړي دي او په دې جنګ یرموک کې بیا شهید شوی دی، په دې غزا کې بیا شهید شوی دی. وی عکرمه کوم ځای دی؟ عکرمه پاسه. وی داسې یو نوم یې اخیستو، یو نوم یې اخیستو. دا یې د ځان سره ملګري کړو. صرف شپېته صحابه کرام ځان سره ملګري کړو. ورووتو چې ورووتو هغې طرف ته څو کسان دي؟ 15,000 کسان دي. جنگ شروع شو. دې طرف 15 کسان د مسلمانانو خالد بن ولید زهم ملګري دي، هغې طرف 15,000 کسان. جنگ شروع شو. جنگ کېدو صحابه کرامو تماشه کوله، سیټ ته ولاړ دي تماشه کوي. بس دومره پته ولګي چې ډېر ټایم تېر شي که نه نو یو صحابي د دې ګڼې نه راوځي داسې سیټ ته په اس باندې سیټ ته داسې راوځي. نو مسلمانانو ته پته ولګي چې زموږ ملګری پکې شته دی. نور خو 15,000 کسانو کې د 15 تنو پته لګي، خو داسې چېرته یو مسلمان به دې سیټ ته په اس باندې ووت نو چې دوی به ملګري ولګي هغه زموږ ملګری پکې شته دی. جنګ شروع دی خو چې دا ماښامي غونته ټایم شو که نه نو صحابه کرامو یو ملګری خپل نه لیدو، یو ملګری هم نه لیدو. چې یو یې ونه لید که نه نو مسلمانان ډېر سخت خفه شو. ابو عبیده رضی الله تعالی مسلمانانو ته وویل زما هغه 15 صحابه کرام شهیدان شو، زما هغه 15 ملګري شهیدان شو، ځان تیاروه چې اوس پې حمله کوو. ابو سفیان ورته خبردار حمله ونه کوئ. تاسو د خالد بن ولید خبره نه اورېدلې چې که موږ مړه شو که واپس رالو خو موږ پسې به نه راځئ، که موږ پسې به یو تن نه راځئ، که موږ ټول شهیدان شو موږ پسې به نه راځئ. تاسو ته خبره نه ده یاده؟ مه ځئ پسې. صحابه کرام ډېر سخت خفه دي. په دې دوران کې ګوري چې خالد بن ولید رضی الله عنه ستړی ستومانه په اس سور دی را روان دی او څه ملګري ورسره هم دي. راورسېدل د مسلمانانو خواله راورسېدل. خالد بن ولید چې خپل ملګري وشمارل صرف 20 کسان دي ورسره. 15 تنو کې ورسره څو کسان دي؟ 20 کسان. چې هغه اس نه راکوز شو کسان یې وشمارل چې 20 کسان دي. اسمان ته یې داسې وکتل او په ژړا شو، سخت یې وژړل. الله زه به تا ته څه جواب درکوم چې تا زما صحابه کرام داسې شهیدان کړو؟ الله زه به عمر له څه جواب ورکوم؟ عمر به و چې زما صحابه کرام دې داسې شهیدان کړو؟ زما نه خو 40 تنه صحابه کرام ورک دي، زه به څه جواب الله له ورکوم؟ عمر له به څه جواب ورکوم؟ په ژړا شو. چې په ژړا شو ابو عبیده رضی الله عنه ته وویلو ما سره 100 کسان قربانۍ والا نور کا، نور را سره 100 کسان ملګري کا. زه نه وده کېږم، زه تر هغې پورې نه وده کېږم تر څو مې چې د خپلو 40 صحابه کرامو بدل نه دی اخیستی. ما سره 100 کسان قربانۍ والا ملګري کا. 100 تنه نور پاسېدلو. چې کله پاسېدل ګرمي درله کېږي، څه وکړم ښه 100 تنه ځان سره نور ملګري کړو. چې 100 تنه نور ملګري کړو ابو عبیده رضی الله تعالی ته فرمایي وی خالده ته ستړی شوی یې، خالده ته ستړی، زه حمله کوم ته مه ځه. وی قسم په الله زه به ځم، زه خو هر څومره ستړم زه به ځم. دا 40 کسان به زه راولم، یا به د هغوی لاشونه شهیدانو جثې به راوړم او یا به یې بدل اخلم. 100 کسان ورسره شو. دی روان شو. چې روان شو چې میدان جنگ ته ورسېده که نه نو 15,000 کافر مردار کړي دي. په 15 تنه څو کسان مردار کړي دي؟ دا د الله امداد دی. ورنه په 15 تنه سړی 15,000 چرګان هم نشي حلالولی. په 15 تنه 15,000 چرګان هم څوک نشي حلالولی. 15,000 کفار صرف 15 صحابه کرامو مردار کړي دي. 15,000 کفار مردار کړي دي. او چې ګیر چاپېره یې وکتل خپل ملګري پکې لټول نو 10 ګلانې پکې د شهیدانو صحابه کرام پیدا کړل. 10 شهیدان پکې د صحابه کرامو پراته دي، دا ګلان پراته دي. او هغه یې روچت کړه، صحابه کرامو له یې راولېږل، د هغې هغه جثې روچتې کړې، هغه یې راولېږلو خپل ملګرو له. اوس 20 دوی وو او 10 نور شو، نو څو تنه شو؟ 13 تنه. بیا څو ورک دي؟ 13 بیا ورک دي. وی 13 کسان رانه شهیدان شي. بیا په ژړا شو. وی 13 کسان رانه بندیان کړي دي، قیدیان کړي دي. صحابه کرامو ته وویل رڼاګانې ولګوه شا به چې ځو پسې، چې ځو پسې هم دا 13 کسان به راولوتې، ځئ چې ځو پسې. رڼاګانې ولګولې روان شو. چې روان شو په دې کې ناڅاپه د اسونو د خپو اواز راغی. دوی چې ودرېدل وایي کتل نو هغه صحابه کرام را روان دي، را روان دي. چې راورسېدل وشمارل 25 کسان هغه. وایي تاسو چېرته تللي وایي اوسه پورې ولې نه وایي؟ وایي چې کافرو شکست وخوړه موږ په هغې پسې روان نو په دې دشتو کې اوس غلول په دې دشتو کې ورته نور هم ډېر شی مردار کړي دي، موږ په هغې پسې تللي وو. نو 25 نور رالو. نو څو پاتې شو؟ 15. اوس 15 صحابه کرام دا بندیان شوي. په دوی کې زرار ابن عزور رضی الله تعالی عنه، زرار ابن عزور رضی الله تعالی عنه. دا زرار ابن عزور رضی الله تعالی عنه ډېر عجیبه صحابي و. زرار ابن عزور دا پهلوان و په مسلمانانو کې. ښه
کو د شام د فتح تاریخ وګورئ نو پکې ډیر زیات کردار د زرار ابن ازر رضی الله تعالی عنہ او د خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنہ دا داسې صحابي د پهلوانو د مقابله ته شپېته پهلوانان وروتل د کفارو طرف نه هغه یو په یو جنگ کېده کنه دغه طرف شپېته وروته دې طرف د یواز وروته او چې د پېښور وکړه چې اتل لسی مردار کو نه نور وتښتېدل دا داسې صحابي زرار ابن ازر رضی الله عنه او دا داسې بهادر صحابي کنه چې دې به جنگ ته وته جنگ ته وته نو د کمیس وستو زغره به نه چولا نو کمیس به میستو کمیس په لاره ورتاو کو نو چا ورته ته کمیس ولي وباسي پیدا دې د پاره وباسم دا کافر به وي چې د کمیس تلان د زغره چولې ده نو دا کمیس زکه وباسم چې ګوره په بدن می څه شته ده نه نو چې دوی را باندې خډاډه حمله کوي چې دا کافر په مخ ډاډه حمله کوي چې راشه په بدن څه شته ده نه چې ډایرک را باندې حمله کوي دا سي په الله باندې توکل وي چې په اوس په باندې ځان ساتم نو په الله باندې ولې ځان نه ساتم نصغر بدنا چوله بربن بداسي وته دومره خو د بهادر صحابي زرار ابن ازر او د خور وا هغه په دې غزا کې شامل و ها دا اغه نوم خوله بنت ازر رضی الله تعالی عنها د خور وا او دم دومره بهادر خزو چې په دې غزا کې د لستنه مردان کړیو د زنانه په کې لستنه مردان کړیو خور اورور داسي بهادر خو